شیخ هبت الله اخونزاده د طالبانو دولتي ادارې دي د امکان تر حده له کورنیو تولیداتو کار واخلي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت مشر شیخ هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې خپل حکومت ته امر کړی چې د افغانستان په لویو لارو کې د سوداګرو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه فرمان کې راغلي چې د طالبانو دولتي ادارې د کورنیو صنایعو د ودې او د هیواد د خودکفایۍ په موخه د امکان تر حده له کورنیو تولیداتو کار اخلي. همدارنګه په دغه فرمان کې ویل شوي چې په مرکز او ولایتونو کې د طالبانو د وزارتونو او دولتي ادارو مسؤلینو او کارکوونکي باید له خصوصي سکتور سره ښه چلند وکړي او د چارو په تطبیق کې له ځنډ څخه ډډه وکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.